سلام، اوس هم د 1 بجې خبرونه. د کورنیو چارو وزارت نوې ودانۍ ته نږدې د ډزو غږونه اورېدل کیږي. خبري سرچینې وایي دغه ډزې نږدې نیم ساعت مخکې پیل او اوس هم په شدت سره دوام لري. لا تر اوسه د کورنیو چارو وزارت مسؤلینو دغه برید د څرنګوالي او له امله د اوښتې اټکلیزې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د خبر نور جزئیات په راتلونکو خبري سرویسونو کې وړاندې کیږي. اوس هم پاتې خبرونه. د تخار په دشت کلا ولسوالۍ او خواجهغار ولسوالۍ کې له نن سهار راهیسې سخته جګړه روانه ده. د تخار د امنیه قومندانۍ ویان خلیل اسیر وایي د دولت وسلوال مخالفین د ښارونو څنډو ته رسېدلي، خو لا هم افغان ځواکونه هڅې کوي څو بریدګر په شا وتنبوي. لا تر اوسه دغه نښتو له امله د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات په لاس کې نشته، خو په خواجهغار ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ یوه میرمن وژل شوې او 2 نورې ټپیان دي، او همداراز په دشت کلا ولسوالۍ کې 3 پاڅون کوونکي وژل شوي او 2 نورې ټپیان دي. د لوګر د مرکز پر لومړۍ امنیتي حوزې د طالبانو په ډله ییز برید کې د یادې حوزې د امر په ګډون 3 پولیسان وژل شوي او 4 نورې ټپیان دي. دغه برید نن سهار وختي نږدې 15 بجې هغه مهال پیل شو چې لومړی یو ځانمرګي بریدګر د موټر بم په وسیله حوزې ته څیرمه خپلو چاودونکو توکو ته چاودنه ورکړه او تر هغې وروسته 3 نور بریدګر حوزې ته ننوتل او هغوی هم تر 1 ساعته نښتې وروسته له منځه یوړل شول. د نوموړي په وینا په دې پیښه کې حوزې ته نږدې کورونو کې هم د 2 ماشومانو په ګډون 8 کسه ټپیان شوي دي. له دې سره سم د لوګر د مرکزي روغتون مسؤلین وایي چې له دغې پیښې 18 ټپیان چې ویې پولیس 2 ماشومان 3 مېرمنې او 4 نارینه دي د دوی روغتون ته لیږدول شوي دي. له دې سره سم په کندهار کې هم د یوې چاودنې له امله 3 ولسي وګړي وژل شوي او 14 نورې ټپیان دي. د کندهار د والي ویان داود احمدي وایي دغه پیښه نن سهار وختي د کندهار ښار د 5مې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې د موټرو جوړولو په یو سرای کې رامنځته شوې ده. د نوموړي په وینا د 6 ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه نه دی او لا تر اوسه د چاودنې څرنګوالی هم نه دی روښانه شوی. او ولسمشر غني نن سهار د بلخ په خلم ولسوالۍ کې د 220 کیلو ولټه برېښنا سب سټیشن او په مارمول ولسوالۍ کې د برېښنا د 2 شبکه پرانیسته. د ولسمشرۍ ماڼۍ د معلوماتو له مخې دغه پروژې د 1.6 میلیون یورو په لګښت چې د آلمان له لوري ورکړل شوي جوړ شوي دي. له دې سره سم ولسمشر به د بلخ، سرپل، فاریاب، جوزجان او سمنګان له وچکالۍ ځپلو او د یادو ولایتونو له ملکي او پوځي مسؤلین سره هم په مزار شریف ښار کې په جلا جلا توګه وګوري. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.